وس کې د الخدمت فاونډیشن په واسطه باندې افغانستان ته راولېږل او نن الحمدلله انتهایی مستحقین ورونو ته چې د هغوی په نمایندګۍ باندې کوم ورور راغلی هغوی خپله هم ولیده او د دغې خلقو انتخاب تقریبا د 22 ولسوالیو نه چې د پاکستان په لهجه کې ورته ضلعې وایي د هغې نه انتخاب شوي دي او دلته راغلي دي. دا د هغوی دپاره تقریبا د 11 یا 15 ورځو لپاره کفایت کوي، خو دومره زیاته محتاجي او غریبي ده چې دوی ته هم دوی خوشحاله دي او هیله او امید هم دا دی چې خپل مسلمانان ورونه د دغسې حاجتمندو کورنیو سره چې په اوس وخت کې افغانان ورسره کم مشکلاتو سره مخ دي دغه تسلسل د ایمانی او اسلامي وجیبې په خاطر باندې را سره جاري وساتي. زه مننه کوم یو ځل بیا موږ د هجرت په شپو کې د خپل مسلمانانو ورونو نه ډېرې ښې خاطرې لرو. موږ سره یې ډېر ښه امدادونه کړي دي، په خپلو کورونو او په ځایونو کې راته ځای راکړی دی او نن بیا هم موږ ته د هغه د کلمې د وجې نه د اسلام د رشتې د وجې نه بیا لاس راته راکړه او مرسته یې راولېږله. اله العالمین دې دغه مرسته د غیرونو څخه قبوله کړي. بیا په اخره کې د الخدمت فاونډیشن نه مننه کوم چې هغوی تقریبا ټول افغانستان ته مختلفې مرستې په مختلفو وختونو کې په صحي بخش کې په تعلیمي بخش کې او همدغه رنګه په اوسني حالاتو کې د خوراکي مرستې تقریبا مسلسل راولېږلې. الله رب العزت دې دغه جهود قبول او منظور کړي. جزاکم الله خیرا. یا الله ټول مسلمانانو ضرورتونه حاجتونه د خپلو غیبو خزانونه پوره کړي، د ټولو مسلمانانو مشکلات حل کړي، خصوصا په افغانستان کې تل تر تله امن، سوکالي او آبادي او خوشحالي راولي. الخدمت فاونډیشن چې کومه مرسته کړې الله تعالی دې د دوی جهود او کوششونه قبول کړي او الله تعالی دې مزید خیر ورته ورکړي. وصلی الله تعالی نه کوم چې موږ سره مرسته وکړه خوشحاله اوسو.